دا د قرآن ډېر فعلی تعبیر دی چې د یوسف د ورونو په اړه یې کړی وی. هغه وایي او کانوا فهمنا زهرین. د یوسف ورونه د یوسف په نسبت ظاهري وو. موږ فکر کوو چې زر تل یوه مثبته کلمه ده. دا یوه سمه او ښه کلمه ده. خو په دې آیت کې د قرآن له مخې دا کلمه د بې رغبتې معنا لري. یعنې د یوسف ورونه غوښتل چې له هغه پرته ژوند تجربه کړي. هغوی نه غوښتل چې په خپل ژوند کې د یوسف هیڅ نښه پاتې شي. موږ دلته راغلي یو د سهله جومات ته د پلار کور ته. یوه یادونه کوو د هغې کیسې په اړه چې خدای مه کړه موږ هم په خپلو ژوندونو کې د امام زمان علیه السلام په اړه بې رغبته پاتې نه شو. هڅه وکړو چې د امام له اصل پرته ژوند تجربه نه کړو. زموږ د زیارتي سفرونو پر مهال څو ځله داسې کیږي چې موږ د اتبو زیارت ته ورشو، خو کیدای شي ډېر کم د امام حسن علیه السلام کور ته چې د سهله جومات کې دی ورشو. که موږ پوه شو چې د امام زمان یوه نښه وي هغه هم یو پته یو کور. ایا نه ویل کېدل چې پخوا به د بني هاشم په کوڅو کې هر یو د اهل بیت الله غړونه و، ټول به پوښتنه هلته تلل چې خپل ادب څرګند کړي. دا علم چې دلته پورته شوی کیدای شي موږ لږ بې انصافه یو د دې موضوع په اړه. انشاء الله د خپلو اتباعو په پروګرامونو کې به د سهله جومات زیارت هم شامل کړو. یا علي